سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د طالبانو یو 15 کسیزه ډله په کاپیسا کې د څارګر ملي ادارې له لوري ونیول شوه. د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې دغو کسانو هوډ درلود چې په کاپیسا کې د رایې ورکړې د نوملیکنې مرکزونه په نښه کړي، خو تر هغې مخکې نیول شوي دي. نیول شوي کسانو خپل جرمونه هم منلي دي. 130 پولیس د تکیهخانو او جوماتونو د ساتنې له یوې روزنیزې دورې تېره ورځ فارغه شول. دغو پولیسو په دې 15 ورځنۍ دوره کې دا زده کړي چې څنګه له تکیهخانو او جوماتونو ساتنه وکړي. د پولیسو د روزنیز مرکز قمندان عبدالبصیر سید خیلي یادو پولیسو ته لارښوونه وکړه څو له خلکو سره سم چلند وکړي. دغه کسان په داسې حال کې روزل شوي چې په دې وروستیو کې پر جوماتونو او نورو مقدسه ځایونو باندې وسلوال ځانمرګي بریدونه ډېر شوي دي. د غور یو شمېر اوسیدونکي په یوې اعتراضي راټولېدنه کې له دولت څخه وغوښتل څو د دغه ولایت امنیت ته جدي پام وکړي. د دوی په وینا که چیرې د دولت د وسلوالو مخالفینو مخه ونه نیول شي، وضعیت به له دې هم بد شي. د روانې اونۍ په سر کې د دغه ولایت د شهرک ولسوالۍ ځینې مهمې سیمې د دولت له کنټروله وتې دي. دولت اگر اقدام جدی نکنه ولسوالیات سقوط مواجه شوه، حاضر به ایستن که خودش ولایت ترک میکنه و اونا تسلیم میکنن، چون که دولت هیچ اقدامی نکرده و قانون هیچ اقدامی هم نیست به این وضعیتی که ما میبینیم. این قسمی که شما در جریان هستیم به مدت 1 هفته می شود که بعضی از مناطق ولسوالی شهرک ولایت غور سقوط کرده و جنگ بسیار به اوج رسیده و دولت هم کدام توجهی در ولایت غور نداره. د پردې تر شا لمر د هغه نندارتون نوم دی چې د ځینو ښځینه زده کړیالانو لوري په هرات کې چادري ته د نه ویلو په موخه جوړ شوی دی. دغه مېرمنې په دې باور دي چې چادري نه د حجاب رعایت دی او نه هم د افغاني هویت د کلتور برخه، بلکې په ډېرو مواردو کې ترې ناوړه ګټنه کیږي او په ځانګړې توګه په ترهګریزو بریدونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دوی همداراز ټینګار کوي چې مېرمنې کولی شي په مناسبو کالیو سره خپل حجاب مراعات کړي. او سید عبدالوحید قتالي د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې د لوی رئیس په توګه وټاکل شو. ښاغلی قتالي د ولسمشر د یو فرمان له مخې پر دغې دندې ګمارل شوی دی. سید عبدالوحید قتالي تر دې مخکې د هرات ښاروال و. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.